زه چې هر چیرې او په هر ځای کې داسې شی ووینم چې ستاسې د دنیا او آخرت ګټه پکښې وي یا ستاسې دنیا او آخرت ته ګټه رسوي، نو دا د ځان وظیفه او د ځان کامیابي بولم چې هغه شی تر تاسې پورې در ورسوم. نو له همدغه سببه غواړم چې د دغو لاندنیو څلورو کلمو یا څلورو جملو فضیلتونه او هغه ثوابونه درته بیان کړم چې په دغو کلمو کې پراته دي. هغه کلمې په داسې ډول سره دي: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. او دا هغه کلمې دي چې د الله جل جلاله ډېرې خوښې دي، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغو کلمو په اړه فرمایي: افضل الكلام اربع، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. رواه البخاري. یعنی تر ټولو خبرو ښې خبرې څلور دي: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. د سبحان الله ویلو ته تسبیح ویل کیږي، او د تسبیح څخه مقصد او معنا دا ده چې الله جل جلاله له هر هغه شي څخه چې د جل جلاله سره لایق نه وي پاک او نزیه دی. نو د تسبیح په ویلو سره الله جل جلاله لره پاکي او نزاهت ثابتیږي. د الحمدلله ویلو ته تحمید ویل کیږي. د تحمید معنا او د هغه د ویلو څخه مراد او مقصد د الله جل جلاله د پاره د ده عز وجل په اسماو، په صفاتو او افعالو کې د ټولو کمالاتو ثابتول دي. د لا اله الا الله ویلو ته تهلیل ویل کیږي. د تهلیل معنا او مقصد په الهي توحید کې اخلاص دی او له شرک بیزاری ده. د الله اکبر ویلو ته تکبیر ویل کیږي، او د تکبیر معنا او مقصد د الله جل جلاله د پاره د لویي او عظمت ثابتول دي، او په دې سره اقرار کول دي چې هیڅ شی تر الله جل جلاله نه لوی دی او نه عظیم دی، او نه تر الله جل جلاله لوی او عظیم سته. الله جل جلاله دغه څلور جملې یا څلور کلمې: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، په ډیرو خاصو فضیلتو او په لوی شان سره خاصې کړي دي. همدارنګه د دغو جملو یا کلمو قدر او مقام لوړ کړی دی، او پر نورو اذکارو یا کلمو یې خاص امتیاز ورکړی دی. د دغو جملو په فضیلت کې داسې احادیث وارد شوي دي چې د دغو جملو پر لوړ شان او عظیم مقام دلالت کوي، او د دغو جملو په ویلو سره ډېر زیات اجرونه او ثوابونه په دنیا او آخرت کې حاصلېږي.